پروتوکول او د تکلفات په طرف ته کیدو خو ټولو معززینو ګرانو مهمانو السلام علیکم. سهار چې راپاڅېدم ډېر سخت باران و، کپړې مې بدلې وې، د منډو په ځای ولاړم، امریکا را سره خواته ولاړه وه. ادیب صاحب یې باران ته دې خیال دی؟ ما خیال مې دی ورته، خو ما مړې نن خو ما دا ادبیات ورېږي، ما دا رنګ نور یو برسات دی چې دا ورېږي، ما په ما باندې حرفونه او شعرونه ورېږي او د افکار صاحب رنګونه ورېږي او د گوهر نوید صاحب جواهر او داغه کاوشونه داغه چې کوم په ادب باندې لیکل کړي دي نو ما دا په ما راورېږي. او ما بله خبره دا ده چې زه یو داسې ځمکې ته روان یم چې هغه گوهروں کی سرزمین ہے. میں ډېره موده مخکې شاعر امن پیر گوهر دارم مردان اور میں گوہر رحمان گوہر بیا گوہر رحمان نوید. تو میں نے اس کو کہا کہ ان گوہروں کی سرزمین پر آج مجھے جانے دو کیونکہ میں روح الامین نایاب ہوں. تو جب گوہروں کے ساتھ نایاب مل جائے گا تو یہ سارے گوہر نایاب ہو جائیں گے. تو میں آنکھیں بند کر کے اس موسلادھار بارش میں نکل آیا اور آج آپ کے اس خوبصورت محفل میں آپ کے سامنے موجود ہوں. ابھی ایک میرے دوست روان عمر خیل صاحب آئے، اس نے بہت اچھی باتیں کی. انہوں نے ایک بات کی، سب وہ پختو کے ہیں سب اردو کے جیسا پخلڑا نو. اس نے بات کی کہ ہمارے اس دنیا میں پٹھانوں میں یا پختونوں کا ادب وہ روشناس نہیں ہو سکا، آگے نہیں جا سکا. تو میں کیا کہوں، کیسے جائے گا، کس طرح جائے گا؟ پختون تو نہ کتاب پڑھتا ہے اور نہ خریدتا ہے. اگر پختون جب کتاب لکھ کے چملی کی مغربی غوثی اور دو پختونوں کی جندی غوث سرنے لگی چموشی مغولیشی غوثی بیازی دواغانی پہ کئی دو جندی غوث نا دو جندی لکوالنا نم ہم دے میں فلم نیم کسان بہار ولاڑ دی. چلی اقوم حالت دائے چاہو کتاب تم پوخ پیر بابا خورا لے اجدا خورا لگو پھر پینزہ ربا روڑی ہوگی وہ چی پینزہ سے روڑی تری کتاب وینو بس دادا گا بہتا گا رہی آخوا دی خوابا کئی اور جنوب پر لوگا کہ نوہم چی دو خرسون پاسی ندلت وی پریخاو دے یا وی بس پی پریخاو دے. مسلم دا پختون با مخیلات شی سنگ گٹاو کی روڑا. نو ما ذکر دا خبره کوله چې موږ کا پښتانه ادیبان شاعران دا محترمین چې راغلي دي دي ټول د ژوند بهترین حصے ځوانۍ د ادب په ټکو په حرفونو کې لاو کړي دي او ځانې ختم کړی دي، شپې کړي دي، په خپلو اوښکو په خپلو وینو ټکي راغونډ کړي دي او هغه لیکلي دي چې د قوم ته څه میلاو شي او دې خبر شي څه ومني. ولې قوم اکثر کو چې څوک نه لګي کنه کتاب چې راوړی دی کی نه چې په دې شي کې څه لیکلي دي نو دا کتاب بند او بند پاتې شي. دا وجه په موږ کې یو جمود دی، په دې قوم کې جمود دی، زموږ په ادب کې جمود دی، زموږ په حرکات او سکنات او زموږ په ترقۍ په اصل کې یو جمود مو په ځای ولاړ مخکې نه ځو. او دا وجه چې ادیبم په جمود کې شکار دی یا باغ دی یې نه سړي شي کله کسی مسیح خواہ ڈیرے اکڑے وہ جڑے لیڈے ہم پا افسانہ کے ہمیں پشیروں کے ہمیں پناویروں کے دے قوم دل گے ڈیر وزارہ دل پکی مرسو اجمال غٹاک دے خلق آغا پہ خواقو جلال مرسو لیکن اس مخ کے سکسن ہوئی چیزا خلق مخ کے لاشی
موږ مخکې ځو نه. زه خو بس خبرې خپلې ډېره نه کومه. دې دواړو مصنفینو د دې پر یې کړاو، پر دې پر یې شواخون، د دې پر یې زیات باندې د الله تعالی مبارکي ورکومه چې ځان یې کړاولی. او د افکار صاحب کتاب خو مې نه کتلی، خاکې او رپورتاژونه مې خوښې. بیتاب صاحب راغلی دی، دې خاکې دې په خوښې کتاب پسې ګرځم، هره نه خو خاکې ونه ګورم، ډېر مې خوښې. او رپورتاژونه هم ګورم ځکه چې په دې کې صحیح او شعرونه خو دغه شعر مختلف په هغې کې به سړی څه دغه وکړي، د هغې غندنه نه کوم. ډېره ښه شعرونه دي، ډېر ښه غزلې دي، ډېر ښه کتابونه دي، هغه هم په خپل ځای باندې درانه. نو دې ته په دې باندې مبارکي ورکوم. او دا پت پښتو ادبي ثقافتي جرګې چې کوم دا اهتمام کړی دی، کوم یې پړاو کړی دی، نو دې له هم په دې باندې مبارکي ورکوم او ستایش وکړم. د دې ګوهر رحمان نوید صاحب په کتاب باندې ما یو کالم لیکلی، نو که تاسو اجازت کوئ او که ټیم وي نو د هغې نه بس انتخاب وورو، او که ټیم نه نو بس اختصار لږ شان به واورم، یو دوه درې واړه پاراګرافونه به ترې واورم او بیا به دې ته دا کالم ډالېږم، نو زه به درنه بیا ځم. کتاب کیا ہے؟ ایک علم کا خزانہ ہے. خیبر پختونخوا میں اردو ادب میں اردو غزل، نظم، افسانہ، ناول، ڈرامہ، سفرنامہ، رپورتاج، خاکہ نگاری، سوانح نگاری، خود نوشت، طنز و مزاح، تنقید، بچوں کا ادب، ترجمہ نگاری، ادبی جرائد، ادبی تنظیمیں اور خیبر پختونخوا میں ہونے والی تحقیق کا جائزہ شامل ہے. ان اصناف سے متعلق اہم ناموں کا ذکر بھی موجود ہے، جیسے غزل میں خوشحال خان خٹک 1689 اور رحمان بابا 1711 سے ہو کر معاذ اللہ خان ممن، قاسم علی خان افریدی 1763 سے 1832 تک میں پشاوری سائی احمد علی 1851 سے 1937. موجودہ دور کے قطیر شفائی، شوکت واسطی، خاطر غزنوی، احمد فراز، سید اختر، محسن احسان، ایوب صابر، ڈاکٹر نذیر تبسم اور خواتین شعراء میں سلطان فرخ، نرجس افروز زیدی، شمشاد نازلی، نازیہ دورانی، سمیرہ گل، اسماء ساحر وغیرہ تک بات آ گئی ہے. کمال یہ ہے کہ ہر شاعر کے مختصر حالات زندگی اور نمونہ کلام یہ پیش کیا گیا ہے. غزل میں تقریباً 130 شعراء کا تفصیلی ذکر ہے. حیرت اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ مختلف شعراء کے بارے میں پڑھنے سے یہ ایک عجیب تاثر ابھرتا ہے کہ پختونخوا میں اردو ادب کے حوالے سے کوہاٹ کی زمین خاصی زرخیز ہے. اردو ناول میں کل 34 ناول نگاروں کا ذکر ہے. 1903 میں خان بہادر غلام حسین کے ابشائے راز سے لے کر 1920 کے عنایت علی شاہ کے دست غیب، فردوس حیدر، نثار عزیز بٹ کے نگری نگری، پیرا مسافر کے ساتھ ساتھ زیتون بانو اور ہندگول کے ناولوں کا تفصیلی ذکر ہے. اس کے علاوہ کتاب میں اردو سفرناموں، اردو رپورتاج، اردو سوانح نگاری، اردو خاکہ نگاری، اردو خود نوشت، اردو طنز و مزاح، اردو تنقید، بچوں کا ادب، اردو ترجمہ نگاری کا تفصیل سے ذکر کیا ہے. کتاب میں ادبی تنظیموں کا تفصیلی ذکر ہے، جس کے پڑھنے سے افسوس ہوا کہ ادبی تنظیم میں یہ بے اتفاقی، فنکارانہ چشمک، آدمی برداشت اور باقاعدہ لڑائی مارکوٹائی ابتدائی ہی سے چلی آ رہی ہے. عدد جرائد کے نام، ایڈیٹر، پریس پبلیشن، علاوہ ازیں جرائد نکالنے میں حکومت کی پابندی، مشکلات، گرفتاریوں کی دلچسپ داستانیں اس کتاب میں بیان کی گئی ہیں. کتاب کے آخر میں تقریباً 591 مقالات کا تفصیلی ذکر ہے. یہ تمام مقالے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیے مختلف موضوعات پر لکھے گئے ہیں. اس میں مقالے کے عنوان کے ساتھ ساتھ مقامات نگار اور نگرانی مقالے بھی شامل کیے گئے ہیں. میری دعا ہے کہ اس دبلے پتلے انسان کا زیر قلم اور زیادہ ہو. تحقیق و جستجو، تنقید ابروبندانہ ہو، تنقید تعمیر ہو، جمہور ہو اور روادارانہ ہو. آمین. اللہ تعالیٰ ان کا زیر قلم اور زیادہ کرے. اس کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. بہت مہربانی.